سرجي د نور کلا په شان بیا د بوډۍ چوک بند شوی څه مسله ده څه وجه ده دا په تیرو کې نن ډېره زیاته بده پیښه مخې ته راغلې تقریبا د روژه ماتي په ټایم کې پبلک ټرانسپورټ په یوه ګوډۍ باندې مټر ګولا سکیورټي فورسز طرفه راغلي او 15 کسان کې شهیدان شوي په هغه سلسله کې یو کس زخمي و هغه ډوګرې په هسپتال کې وفات شو بیا موږ دلته راوړو بوډۍ چوک ته که یا څلورو کسان مسؤله شل منټه کې راسي هغه هم پلیر دي نو د خپلې پښتنې د غم د جړوی پوره د خلک ترجمه شوي او احتجاج کوي نو مخکې لایحه عمل به جوړوي د لاش پروت ته او احتجاج وراوړي ټول قوم له څه پیغام ورکوي قوم له همیشه پر مو دا پیغام دی چې اوچتېدل غواړي رویښېدل غواړي د غفلت نه روچتېدل غواړي او کم از کم په د خپل ځان باندې په د خپل غم باندې چې وجوړو دغه جړوی پوره موږ ته چې روزو تر کومه پورې به ودو تر کومه پورې به ډورېږو تر کومه پورې به کمپرومایز وو نو قوم ته د درخواست دی چې دا شریک غم دی او شریک پر سره جوړو کم از کم چې ظلم غندنه وکړو چې چا کړی رہی چې هغو ته پته ولګي چې موږ نه ظلم وشو او د خلک په ظلم خاموش کېږي نه نو ټول قوم ته اپیل دی چې روز مننه